بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ورډ پروګرام کې هوم ټاب او فند کې اوس درسونه پرون مونږ او تاسو ویلې تر دې چې پورې نن دا کوم درسونه سه پاتې دي د خواته فند کې دا وایو. ګوري اول باید په صفحه کې متن ولرو. د متن سایز به هم لکه د غټ چې دلته معلوم سي. دلته راځو دا چینج کیسز دا اپشنونه موږ تاسو وایو. ګورئ دغه متن انتخابوم مخکې هم ما تاسو ته ویلې چې کله ورډ پروګرام کې موږ تاسو تغییرات کوو باید متن انتخابي. تر څو متن سلیکټ انتخاب نه وي بیا تغییرات نه کېږي. اول به متن انتخابوي چې هر تغییرات کوي ور باندې. دلته راځو دغه بټن باندې کلیک وکړئ. د خواته اول چې ده سنټنس کیس ده. سنټنس کیس کوم ګرامري لحاظ لیکنه سي په هغه رقم لیکنه کمپیوټر کې موږ تاسو ته کوي، یعنی د ګرامر مطابق لیکنه ای. اوس دا لیکنه نه دا ګرامر مطابق ده. ګوره اول حرف توري غټ ده، بیا نور ټول واړه د ترسو چې دلته چې ده هغه جمله خلاصي کې بیا ټکه ده. خو نه بیا اول چې ده غټ ده شروع شوی ده په دغه ترتیب. چې چیرته کامه ضرورت ده ګوره دلته کامه ورته راغلی، یعنی هغه ګرامر لحاظ مطابق ټول لیکنې شوي دي. چې ده سنټنس کیس. بل لاور کیس ده. د لاور کیس وظیفه دا ده چې دا څومره لیکنه یې په کمپیوټر کې دا ټول واړه حروف ته اړوي، ټول واړه توري. ګوره دې باندې کلیک وکړه ټول کو په اول کې داسې و دام واړه کیس، دلته دام واړه کیس، دلته سره راغلی دا ټول څه سو واړه سول. ټول لاور کیس انتخاب شوی متن ټول وړکې کوي په واړه توري لیکنه کې. بل شی ده بل اپر کیس ده. اپر کیس دا څومره متن سیده دا لیکنه دا ټول غټ تورو ته اړي، یعنی ټول په غټ توري سي لیکنه شوی دی. باندې کلیک وکړه ټول غټ توري دي. ګوره وړکې توري بيخي پکې شته نه چې دغه دواړه د ګرامر لحاظ دا غلط ده. ښه دغه سي لیکنه سه په ټول غټ توري یا په واړه توري دا صحیح نه ده په انګلیش کې. هغه یا قوانین لري چې په کوم ځایونو کې بیا غټ توري راځي، ایو څه استثناءات لري کنه او چیرته توري په کوم ځای کې غټ راځي او په کوم ځای کې واړه راځي او مخففات هغه په غټ توري لیکل کیږي. ها هغه بیا خپل ځای کې به موږ تاسو وایو. دلته اپر کیس وظیفه دا ده چې دا کوم لیکنه دا ټول غټ تور ته اړي. کیپټلایز ایچ ورډ د دې وظیفه چي ده. کیپټلایز ایچ ورډ د هر لغت اول توري غټي نور واړی ټول. دی باندې کلیک وکړه. ګوره دلته د ویډیو وی غټ ده، پرووایډز پی غټ ده، ای یوازې دایم غټ لیکلی، پاورفول دام ګوره اول ده. د هر لغت اول توري غټي سدا هم د ګرامر لحاظه دام خلاف ده، دا صحیح نه ده، دغه څه باید لیکنه نه وي. بل شی ده بل راځو دلته ټګل کیس ده. ټګل کیس د دې برعکس ده. د هر لغت اول توري وړکې نور غټي سدا بيخي خلاف ده. ګوره ورباندې کلیک وکړه دلته راغی. ګوره دلته بل شی هم در سره زده کړئ. په ورډ پروګرام کې چې تاسو کلم لیکنه کوئ که د خط لاندې سور خط راغی دا په دې معنی چې دغه لغت تاسو سپیل کې اشتباه لري، د سپیل له لحاظه دا اشتباه ده. بیا دلته ورباندې رائټ کلیک کوئ بیا هغه درته جوړوي. په طور د مثال ګوره زه دلته ورته لیکم چې کابل صحیح ده، انټر. ګوره چې سو سور خط راغی لاندې. ګوره سور خط دا په دې معنی چې دغه د کابل ستا لیکل د دې سپیل اشتباه ده. دا به څنګه جوړوي؟ په همدغه لغت باندې کرسر ودروه، رائټ کلیک وکړه ورباندې. دلته چې ده ګوره کابل یا کابلی الته تا ته سجشن ورکې پیشنهاد کوي چې تا اصلي هدف څه شي ده کابل لیکي، کابل خو دغه څه لیکي، کلیک وکړه باندې بیا جوړیږي هغه خط زی. ګوره دا څه دلته راغلی دا په دې معنی ده چې دا ټول سره غلط دي، ځکه چې دا خو بیخي د ګرامر خو بیخي خلاف ده چې اول توري وړکې نور ټول غټي. دا بیخي خلاف ده، بیخي غلط ده. او که کلم شین خط راځي د خط لاندې ته لیکنه کې شین خط راځي هغه په کوم حالت کې راځي؟ ګوره په تور مثال دلته به زه یو سپیس اضافه کوم. ګوره سپیس مې اضافه کړل دلته چې سو
شین خط راغی. شین خط د دې لپاره راځي چې دغه د ګرامر لحاظه دا اشتباه ده. دا لیکنه ګرامري اشتباه لري. نو ته به څه کوې ګوره یو سپیس اضافه شوی دی ټکی چې اخر کې راځي دغه متن سره متصل باید وي خو دلته یو فاصله لري. دغه فاصله بیا تی پاک که د خواته بیا بیرته څه کېږي بیا جوړېږي هغه خط یې نه ځي ایسته کېږي. یعنې چې کله لیکنه کوي دا په انګلیش کې دا شیان تاسو ته ټول ښیي چې تاسو متن ګرامري اشتباهي شین خط راځي او که سپیل کې اشتباهي بیا سور خط راځي ورباندې لاندې. ښه دې باندې خو پوه شئ خو لیکنه باید په کوم سنټنس کې وي. دا اولنی څه ده دلته دا دایم دا انتخاب کا دا د ګرامر مطابق لیکنه درته کوي. بل راځو کلیر آل فارمټینګ ده. د دې وظیفه څه ده؟ دغه متن زه انتخابوم دلته یو رنګ ورکوم دلته سایز ورته زیاتوم ګوره سایز مې زیات کړ. دا څه شی ده؟ دا د متن لپاره دا خپله یو فارمټ ده. فارمټ هم ورکوم موږ او تاسو. کلیر آل فارمټینګ وظیفه دا ده چې تا متن ته څومره فارمټ ورکړی هغه فارمټ ټول له منځه وړي بیرته عادي حالت ته اړوي. یعنی هغه حالت ته چې ته نوی اول لیکنه کوي د کمپیوټر چې سایز او رنګ توري سایز یې 11 هغې ته یې اړوي. ګوره دا انتخابوم او دلته راځه دا کلیر آل فارمټینګ ووهه بیرته څه کوم حالت ته واوښته دا کلیر آل فارمټینګ ده چې سایز یې څو ده 11 او دلته ختم په تور خط لیکل شوی ده. کلیر آل فارمټینګ دا یې وظیفه سو. بل راځو بل دلته رنګ ده. ګوره دا متن انتخاب که ته غواړې چې دغه خپل متن ته رنګونه ورکړي رنګ ورکړي څه کار کوي دغه دلته دا ایس لیکل شوی دلته سور رنګ تیار ده دې باندې کلیک وکړه سور رنګ راغی. زه وایم نه سور رنګ مې نه ده پکار دی ما نور رنګونه پکار دي. نو بیا د خواته دا چپ خواته دا وړکې دا هغه بټن چې د دې باندې کلیک وکړه دا نور رنګونه دي. ګوره دلته دا هغه تیز رنګونه دي کوی چې دې جنت استفاده او دا چې دي دا خیره رنګونه دي. خو زه وایم دا رنګونه د ما نه خوښېږي مور کالرز نور رنګونه مې خوښ کوم دا سټنډرډ رنګونه دي کوی چې دې نه ورته استفاده وکړي. انډرلاین کې ما تاسو ویلي او که دا دې نه خوښېږي بیا دلته راسه کسټوم خپل یو رنګ ورته جوړ کړه. د کوم رنګ نه په طور مثال دغه رنګ دا رنګ دلته کلیک وکړه کوم رنګ چې غواړې دلته بیا هغه اندازه یې چې کم یا زیات دلته ورته انتخاب کړه. دا انتخاب کړه اوکې ورته ووایه دلته راسه کوم رنګ سو هماغه مې انتخاب کړه. دا خپل هم ورته جوړوی شي. دا متن انتخاب کړه. بل او کوای دا ګوره اتوماتیک چې دا تور رنګ ده دلته راځه اتوماتیک باندې کلیک وکړه تور رنګ راځي. ښه زه وایم دا یو رنګ د ما په کار نه ده. زه وایم دا د ما متن درې رنګه سي میکس رنګونه یي ګریډینټ یي ګوره دا رنګونه یي څه رقم خو داسې رنګونه یي یو خواته خیره یي بل خواته کم یې زیات یي. یعنې ګوره دا ورته انتخاب کړه څه شی ده دا متن په منځ کې لږ غوندې زیات ده خو په دې کې دومره نتیجه نه ورکوي نه ښکاري. دغه ساحه کې نه ده ګوره دغه ساحه کې دا مین ساحه کې څه ده دلته ګوره دلته لږ غوندې رنګ زیات ده او دا دوه خواته رنګ کم ده خو دا ودرې دا په هغه کې ډېر ښه ښکاري په زیډ رنګ کې زیډ رنګ سو او دلته بیا ګریډینټ ورته انتخاب کړه. دلته ګوره ګریډینټ دا وګوره دا دواړه خواته کم دي او په منځ کې چې ده رنګ زیات ده ګریډینټ ده یعنې درې رنګه ده. خو زه وایم نه دا مې په کار نه ده د ما نور په کار دي رنګونه. څنګه ګریډینټ ګوره ګریډینټ ته سره دلته مور ګریډینټس ورباندې کلیک وکړه دلته داسې کلیک وکړه دلته راسه دلته یو تیار خپله جوړ شوي دي دا دې جنه بل نور رنګونه هم شته دي دې جنه ورته انتخاب کړه تیار کوی شي انتخاب کړي او دلته دا ګریډینټ رنګونه دلته بیا هغه ورته ورکړه دا ټایپ ورته انتخاب کړه ریکټینګل وي دغسې دا ګوره دلته ګوره دا رنګونه دي څلور رنګه دي نه زه وایم دا درې رنګه ورکړه درې رنګونه دي هر یو په دې باندې کلیک وکړه دلته لاندې رنګ ورته انتخاب کړه یو سور رنګ دا بل ته زیډ رنګ ورکړه دلته ګوره زیډ رنګ او دا بل ته دغسې دا شین رنګ ورکړه دا درې رنګونه سو دا کلوز کړه دلته متن ته راسه وګوره ګوره هماغه رنګونه یې اخیستي خو په هر هغه کې رنګونه شته دي خو ډېر کم دي خو دلته راسه اوس دلته ګریډینټ دی جنه ورته انتخاب کړه چې کومه اندازه سي ګوره په څه رقم سي دغسې دی کې ښکاري ګوره
میکس رنگونه دلته زیډ ډیر زیات د خواته مینس کې سور د خواته چې دا دا شین رنگ ده کوي چې دوه درې رنگه په دغه خپل متن باندې ته اپلای کې او دلته راسي ښه دا چې شی و دلته دا ګریډینټ راځو دا اتوماتیک دا اتوماتیک تور رنگ ده بل دلته چې دا بل دا هایلایټ ده هایلایټ وظیفه څه کوي د متن بیکګراوند ته رنگ ورکوي هایلایټ د متن بیکګراوند ته رنگ ورکوي څنګه رنگ چې متن ښکاري او بیکګراوند ته رنگ ورکوي ګوره دا رنګونه دي لکه هایلایټ هغه توش هم سته که نه کتاب کې داسې خط وکړي خط ښکاري خو یوازې رنګ ورکوي دلته ګوره کولی شي دا ټول هر یو نه استفاده وکړي ښه که څوک وایي دې وظیفه چې ده څه په در لګېږم او تاسو ته ما مخکې هم تاسو ته یو خبره وکړه که نه دلته په سټیک ترو کې ته یو کتاب لیکي یا یو څوک یو کتاب لیکلی ده دا کتاب تا ته راوړي چې دا وګوره نظر ثاني کې چېرته غلطي یې که نه هغه غلطیانې ته ما ته په نښه کړه نو یو خبره دا مونږ او تاسو ویل سټریک ترو ورباندې کلیک وکړو اتومات څه کېږي ورباندې خط راځي دې په واسطه هم کوی چې ته دا معلوم کړي خو هغه هم بیا هم دومره کېدی شي پام به یې نه سي کتاب به ډېر زیات وي دومره پام یې نه کېږي دلته دغه رنګونو نه استفاده وکړه دا رنګ ورته انتخاب کړه چې کله هغه لیکنه کې دا بیا تی خطا کېږي دا ښه ښکاري نښه په دې سره بیخي لا ښه راځي یعنې ښه راځي ته نښه وکړي ګوره دا دوه رقم کېږي یو دا د دا متن انتخاب کې دلته بیا راسه رنګ ورته انتخاب کړه زه وایم دا هغه نه ګوره دلته رنګ انتخاب کړه دا یو بل دا داسې دلته اول رنګ ورته انتخاب کړه دا رنګ بل هغه راسه دلته متن ورته انتخاب کړه بیا هم څه کېږي په دغه متن باندې اپلای کېږي ګوره دا بل خو دا په کوم صورت کې دا سکل اول انتخاب چې ده تا انتخاب کړی چې څومره وغواړې هغومره ته کوی چې ورسره سلیکټ کې انتخاب کوې ورو ورو خو که ته یوازې اول متن انتخابوې بیا هماغه یو متن ته هایلایټ ورکوي نورو ته یې نه ورکوي ګوره زه دا ایسته کومه دلته وګوره زه دا متن انتخابوم دغه متن مې انتخاب کړه دا هایلایټ ورکوم همدا د هایلایټ ورکه بل ته هایلایټ ورکوي نه ورکوي خو که تا داسې ضرورت وي چې ته یوازې هایلایټ راواخلې چیکینګ کوې ته کتاب چیک کوې ته ګورې چې چېرته غلطي ده اتومات هایلایټ اول ورته انتخاب کړه دغسې دا کلر نشته بیخي دلته متن مه شروع کوه اول دلته هایلایټ لاړ څه ورته هایلایټ انتخاب کړه دا رنګ په مثال دا زیډ رنګ ده نو دلته راسه دا دې وکته دا ځای دا خط خراب دا هایلایټ کړه کته راسه دلته بیا چېرته و دلته په دغه دوه خطو کې دلته اشتباه و بیا راسه بل چېرته و دلته اشتباه و بل چېرته و دلته اشتباه و دا تیار دلته شته تا سره یوازې هایلایټ کوئ هغه ټول درته ښیي په نښه کوي ښه بل دا درسونه هم پکې ډېر دي زه نن به همدومره بس سبا ته دا بل به ووایي هغه په یو ورځ کې لاړ ټول هغه لغونې درس زیات